امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خپل مسند کې د حدیثو کتاب کې یو حدیث نقل کوي په 392 سره. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي جاء رابی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو باندې چیرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تبوسه وکړو ایو کسبر جهنم مومنانو نه د موحدینو نه به جهنم کې څوک پاتې شي؟ قال نعم رجل في قار جهنم ينادي بالحنان المنان والاو یو کسبر جهنم کند کې پروتي یا حنان یا منان چغي ولګي حتى يسمع صوته جبريل عليه الصلاه والسلام، دا تر دې پوری د आवाज به جبريل واوري. دغه صبر ونه کې لم يصبر، صبر به ونه کې تر دې د الله مخې ته بلاړ شي سجده باندې. الله ورته فرمایي سر پورته کو جبريل تاسلی دلی الله ته علم دی، خو بندگانو تر اظهار د پاره وای. جبريل بسر را پورته کی ورته وای الله سمعت صوتا من قار جهنم ينادي بالحنان المنان، الله له جهنم د کندنه یو आवाज اورم چې بیا حنان یا منان اے مہربانی کے ان کے اے احسان کے ان کے چغی راضی اللہ. یو مومن بندر چغی لگئی مومنان کو حال دار جہنم نہ راوت آخری موحد مومن پاتے رہے اور تب فرمایا اللہ لاړ شه جہنم داروغت ہوا ہے چې دا سړی راو باسي دا आवाज چغی لګي ان کے راو باسي ر جہنم پتہ نه لګي څومره عمر وشوي د اخیری جهنمی د مومنانو. کافر خو بر ټولو مرده پاره جهنم کې راغره پاره راوتل نشته ره دغه قید خانه نه وتل نشته ره. مرګ به ګډوري شکل کې راوسته شي هغه ذبح شي اعلان به وشي بس مرګ لم مرګ راغې خبره ختم شو. نبی علیہ السلام فرمایي د غورز بر جنتیانو د خوشحالي او د جهنميانو د خفګان انتها نه. مرګ لم مرګ راغې جهنمی ته مرګ نه راځي لا يموت فيها ولا يحيى نن د مرګ نشته ره اگي وبه ماتره د ته مرګ نشته ره نن بس عرض میکو جبريل راشي دروازه وته کول د جهنم داروغه ورته دروازه ګلاو کړه وای الله را لګلې دا یا حنان یا منان چې لګی د موحد بندر او باسر جهنم دا راو باسا. دا بندر جهنم نه راو باسا د جهنم داروغه ورته جواب سو ورکي و ان جهنم قد زفرت زفرة جهنم ساغسترا لا عارف الحجاره من الحديد ولا الحديد من الحجاره زنن رز غټي وسوري نه پېژنم اگر ټول ور شوه دی خشاک چې جوړ شوه دی د انسان او د غټي او د وسوري پته نه لګي. او نبی علیہ السلام فرمایي دا داروغه د جهنميانو د څه پته ده چې پلان کې جهنمی دیزی کې ده پلان کې دیزی کې ده پلان کې دیزی کې لکه د کور مشر پلار مور ته چې پته زما بچي دې کمر کې ده پلان کې دې کې ده پلان کې ده کې نن ورځ هم نه پیژنې بیا وراشي جبريل الله مخې ته بسجده ولګي. الله ورته فرمایي جبريل سر پورته کې تاغه بندول رانه وستو اور ته الله خو جواب دار کو ورته لاړ شه ورته وایا چې دغه بنده فی قاری کذا و کذا فی زاویه کذا و کذا فی ستر کذا و کذا ورته په پلان کې ګټ کې په پلان کې کند کې په پلان کې سکه پروت دی دیو بیا ورشي د چې ورشي جبريل هغه داروغت جهنم پر تبوي الله دې سے فرمایلی پلان کې سکه هغه جهنم میں پروت دی هغه کند کې هغه ګټ کې هغه کند کې جبريل چې ورشي دغه داروغت سره نبی علیہ السلام فرمائی دا سړی با مطروحن منکوسن مشدودن دیب تړل شوی د خپې بر 60 سره لیدل شوی لاسونه شاته تړل شوی دیب زړن پروتي د پاسو بیماران لړوانان راجم شوی. جبريل به د خپې نه ونیسي او سن باور کی جهنم داروغه یو دویم سن باور کی ماران لړوانان به تلری شي به روان کی نهر حیات ته بوزي الته ورته او غبور کی به روان کی د الله مخدا کلم چې نبی علیہ السلام فرمای د فرشتو په کم محفل باندې دې تیریږي هغه فرشتي پر اوف چغي وای په د باندې بر افسوس اظهار کوي چې د بنده باندې شوی ته وګوره بیا به د الله مخ ته راولي د الله مخ ته به راولي. الله ورته فرمای بندا
مستا سره دادا خېګړی نه وی کړی بندا تا ته انبیا نو راغلی انبیا والا دعوت درته نو رسیدلې یاد ساتي د انبیا راتلو مطلب دا نه دی مونږ نه سوال کیږي تاسو ته انبیا نو راغلی مونږ ته انبیا راغلی دی امت ته راغلی دی مقصد دا دی مونږ ته د هغه نبی پیغام را رسیدلې دی بل محترم عرض می راکو د مخې درو ولې تا ته انبیا والا دعوت نو را رسیدلې علما نو راغلی کتاب نو راغلی ورته الله ته هر سره راغلی زر خپل ګناه اقرار کوم الله جبريل ته جبريلا ته گواه شماره بنده وبخو دا اخري مؤمن دی لګ د دین غور وکي اندازه ولګوي ستادغه بچي ته دغه قید خانه ترواني ستادغه بچي دل ته ستاسو سفارش کوي ستاد لاس ته هغه کړي کولاوي ته جنت ته راولي دا ستاغه بچی یو انسان وفات شو سو کې خوب کینی ورته وای الله در سره سم معاملې وکړه دی ورته وای یاره عذاب ډیر سخت مرحله وی خبر ډیر سخت مرحله وی خبر ولکلا زچ وفات کړم زما یو معصوم بچی وو هغه معصوم بچی وو زما ول قبر مرحله سختی وی عذاب شروع هغه معصوم لوی شو مسجد جمعه تلاړو مدرسې تلاړو الته ورته مولوی سے بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو زما د بچی په هغه معصوم جواب باندې الله نوم راغی کله چې هغه په جواب الله نوم راغی الله پرشتو ته وې اے ملائکه عذاب لری کوي ماته دغه بنده حیا راځي چې دې بنده هغه معصوم بچي په دغه معصوم جواب باندې زما نوم اخلي او د مخ د زمکه د لاندې دغه پلار ته عذاب ورکم ول هغه عذاب لری شو نن محترمو د دینی مدرسې د زموسته د نجات ضامن زګونه دي د قرآن او سنت د حفاظت مرکزونه دي دغه علما طلبه چې د وخت ورکړل دي دیو سلیرش ګنټه 15 ټیمه منځونه کوي تا ستا بچو ته سبق قسم بالله ستاره اخرت فکر راغستري ستاده عقیدې نظریه فکر راغستري دا پدې غم کړي چې د خلکو عقیده څنګه بچي نظریه څنګه بچي ستادغه بچي ته مرګ ورخی مرګ ورته وریا دی ستادغه بچي ته مور بلار عزت ورخی دا ستاده عزت تاج ګرځي دا ستاده عزت او د نجات سبب ګرځي دا علما غواړي چې ستاده بچي واقعي ته او پیژنې د مور بلار احترام وکي ستاده بچي ستاره سبارش ذریعہ وګرځي ستاده بچي ستاره عزت ذریعہ وګرځي ستاده بچي د قیامت په سختو کې ستا په کار شي